ښځه چې دی نو 48 غنټې چې دی نو راز ساتلی شي، د هغه نه پس چې دی نو هغه خپل خاوند ته ویلی شي، دوست ته ویلی شي، مور ته ویلی شي. ښه دا پراپر ریسرچ شوی دی په 3000 ښځو باندې ملګرو چې د هغې عمر دی د 16 سال نه واله د 65 سال عمر پورې هغه باندې ریسرچ کاوه، خو هغوی ته دا پته نه وه چې په موږ باندې ریسرچ کېږي او په داسې طریقه باندې چې هغه ویډیو شوټ کوله چې دوی ته پته نه لګېده. دی په 3000 ښځو باندې دا ریسرچ کړی چې د هغې عمر د 16 سال نه واله د 65 سال عمر پورې دی. او د هغه نه پس چې دی نو دوی پکې ریسرچ وکړو، هغوی ته یوه خبره وکړه چې زه تا ته دا یوه خبره کوم خو چې دا به ته چاته نه وایې. نو د هغه نه پس چې دی نو کم از کم چې دی نو 10 منټ او 15 منټ چې دی نو هغوی خبره را ایساره کړه، په ځان سره راز یې وساتو. د هغه نه پس چې دی نو خپل وای فرینډ ته او خپل دوستانو ته دوی ته یې وویلو. د هغه نه پس چې زیات نه زیات چې دی نو 48 غنټې چې دی نو ښځې چې دی نو هغه دا خبره ایساره کړه او هغه چې دی نو بیا خپلې خاوند ته یې وویله، خپل مور ته یې وایي او د هغه نه پس چې دی نو خپل دوست ته یې وایي. نو دا چې دی نو پراپر ریسرچ شوی دی. که چېرته تاسو یوې ښځې ته خبره وکړئ که نه چې دا به ته چاته نه وایې، نو 48 غنټې پس چې دی نو هغه خبره به چې شوي وایرل شوی به وي، هغه به بلې ښځې ته خامخا کړی وي. د دوی چې دی نو خېټه چوي مکمل طور باندې دا پراپر ریسرچ شوی دی. د 16 سال نه واله د 65 سال ښځو پورې په 3000 ښځو باندې دا ریسرچ شوی دی چې دوی څومره ټایم چې دی نو راز ساتلی شي، د هغه نه پس چې دی نو دوی هر قسمه خلکو ته ویلی شي او زیات نه زیاته چې وایي نو دوی مور ته وایي، خپل خاوند ته وایي او دوست ته وایي او بیسټ دوست ته وایي چې کومه ډېر زیات نږدې دوست وي. نو دا چې دی نو دا پراپر ریسرچ شوی دی. که چېرته تاسو هم یوې ښځې ته خبره کوئ نو 48 غنټې پس چې دی زیات نه زیات 48 غنټې پس چې دا خبره چې دی نو دا به وایرل شوي، دا خبره چې دی نو دا په دنیا کې وایرل وي. او نو د دې خبرې ضرور خیال وساتئ. که چېرته ښځو ته خبرې کوئ نو دا ویډیو ضرور ځان سره فیورټ کړئ، دا ویډیو ورسره شیر کړئ چې تاسو ته پته ولګي چې که چېرته ښځو ته خبره کوئ که نه نو 48 غنټې پس به هغه بلې ښځې ته رسېدلې وي، هغه خبره به چې وي نو په دنیا کې وایرل شوي، هغه خبره به چې وي نو تا به ورته راز خبره کړې چې دا زه ته راز خبره کومه خو دا به بالکل ته چاته نه وایې. نو هغه بالکل چې دی نو 48 غنټې پس چې دی نو هغه خامخا چاته وایي، یا به خپل خاوند ته وایي، یا به خپل مور ته وایي، یا به خپل دوست ته وایي، یا بیسټ دوست ته وایي. نو چې دا پراپر ریسرچ شوی دی که نه. که چېرته تاسو هم ښځو ته خبرې کوئ نو دې خبرې ضرور خیال وساتئ.